بسم الله الرحمن الرحیم. د مورنۍ او ملي ژبې اهمیت. فاروق اعظم یم. وړمه ورځ د کب دویمه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ وه. څو دوستانو زما څخه غوښتي چې په دغه باره کې مختصراً څه ووایم. مورنۍ ژبه د افهام او تفهیم وسیله او د انسانانو د فکر، احساس، ثقافت، فرهنګ، کلتور او هویت د بنسټ مهمه برخه ده. مورنۍ ژبه د انسان او ټولنې د ثقافت، فرهنګ، کلتور، دودونو او تاریخي شالید استازیتوب کوي. که مورنۍ ژبه کمزوره او یا له منځه ولاړه سي، د هغې ټولنې هویت جدي زیان ویني. همدې ارزښت ته په کتو د ملګرو ملتونو مؤسسه هر کال په نړیواله کچه د کب دویمه د مورنۍ ژبې د ورځې په نوم نمانځي. د مورنۍ ژبې د اهمیت په باره کې څو نکتې په لنډو د یادولو دي. مورنۍ ژبه د هویت نښه ده. مورنۍ ژبه د یوې ټولنې د هویت او پیژندګلوۍ نښه او وسیله ده. کله چې یو څوک په یوه ژبه خبرې کوي، خلک پوهیږي چې هغه څوک دی، د کومې ټولنې او کومې سیمې دی او په کوم ثقافت او فرهنګ پورې تړاو لري. ژبه د هېواد د تاریخ، ارزښتونو او دودونو څرګندونه کوي. کله چې خلک په خپله ژبه وویاړي، د هېواد سره تړاو هم پیاوړی کیږي. ژبه د ثقافت، فرهنګ او کلتور هنداره ده. د یوې ټولنې دودونه، متلونه، تاریخي کیسې، شعرونه، ادبیات او روایات په ژبه ساتل کیږي. که ژبه بدله سي او یا له منځه ولاړه سي، د ثقافت، فرهنګ او کلتور ډیره برخه هم ورسره متضرره او له منځه ځي. په هر ژوندۍ ټولنه کې د هغې ټولنې ژبه د هغه ټولنې تاریخ، د اتلانو کیسې، ولسي ادب او ملي ارزښتونه خوندي کړي دي. ژبه ګډ فکر او ارزښتونه رامنځته کوي. ژبه یوازې د خبرو وسیله نه ده، بلکې د فکر کولو طریقه هم اغیزمنه کوي. هغه کلمې او اصطلاحات چې په یوه ژبه کې دي، د همغه ټولنې ځانګړي فکر او لیدلور څرګندوي. ژبه تاریخي تسلسل ساتي. ژبه له یوه نسل بل نسل ته انتقالیږي. د پلرونو او نیکهګانو تجربې، پوهه، ارزښتونه او حتی طرز د ادا د ژبې له لارې راتلونکو نسلونو ته انتقالیږي. مورنۍ ژبه د زده کړې بنسټ جوړوي. ماشومان په خپله مورنۍ ژبه ښه زده کړه کولی شي. علمي څېړنې ښیي چې په لومړیو کلونو کې کوچنی په مورنۍ ژبه زده کړه د ذهني ودې لپاره ډېره اغېزمنه ده. یو ماشوم مخکې له دې چې ښوونځی یا مدرسې ته ولاړ شي، خپله مورنۍ ژبه ښه درک کوي. کله چې درسونه په همدې مورنۍ ژبه وي، هغه ژر مطلب اخلي او ښه یادوي. انسان عموما په هغه ژبه فکر کوي چې ورسره لوی شوی وي. که زده کړه په مورنۍ ژبه وي، فکر کول، پوښتنې کول او تحلیل کول ورته اسان دي. مورنۍ ژبه اعتماد او جرأت پیدا کوي. کله چې ماشوم یا زده کوونکی په خپله ژبه خبرې کوي، ډاډه وي او د غلطۍ له بیرې پرته پوښتنې کوي. دغه حالت د زده کړې بهیر پیاوړی کوي، اعتماد په نفس پیدا کوي. د نورو ژبو زده کړه اسانه کوي. که ماشوم لومړی مفاهیم په مورنۍ ژبه ښه زده کړي او پر خپله ژبه مسلط وي، وروسته بیا ورته دویمه او نورې ژبې ډېر اسانه دي، ځکه اساسي پوهه یې قوي سوی وي. د تعلیم پرېښولو مخنیوی کوي. علمي څېړنو ښوولې ده چې هغه ماشومان چې په مورنۍ ژبه زده کړه نه کوي، ژر خواتوري کېږي او حتی تعلیم پرېږدي. خو په مورنۍ ژبه زده کړه د تعلیم د دوام چانس ډېروي. مورنۍ ژبه فرهنګي تنوع ساتي. اوس په دنیا کې په زرو ژبې ویل کېږي او هره ژبه خپله ځانګړې پوهه، فکر، فرهنګ، دود او رواج لري. د ژبې ساتنه د نړیوال ثقافت، فرهنګ او کلتوري تنوع ساتنه ده. که ژبه ژوندۍ وي، ثقافت او فرهنګ هم ژوندی پاتې کېږي. مورنۍ ژبه د کلتوري ارزښتونو خزانه ده. په هر ژبه کې ولسي کیسې، متلونه، شعرونه، سندرې، تاریخي روایتونه خوندي شوي وي. دا ټول د یوې ټولنې ځانګړي فرهنګ څرګندوي. که ژبه له منځه ولاړه سي، دا فرهنګي شتمني هم ورسره له منځه ځي.
مورنۍ ژبه دودونه او رواجونه له یو نسل بل نسل ته انتقالوي. د اخترونو، ودونو، خوښیو او غمونو مراسم، میلمه پالنه او نور ټولنیز دودونه، طریقې او اصطلاحات د ژبې د لارې نسل په نسل انتقالیږي. مورنۍ ژبه دا فرهنګي تسلسل ساتي. مورنۍ ژبه ځانګړی فکر او نړیلید څرګندوي. هر ژبه د نړۍ د لیدلو ځانګړې طریقه لري. ځینې کلمات او مفاهیم ممکن په بل ژبه کې معادل ونه لري، لکه پښتو کې ننګ، جرګه، تربورګلوي، پیغور، پښتونولي او داسې نور چې نور ژبو کې بدیل کم پیدا کیږي. همدا توپیرونه د انساني تمدن ځانګړې برخه ده او د نړۍ فرهنګي تنوع بډایه کوي. مورنۍ ژبه ملي وحدت پیاوړی کوي. ژبه د خلکو ترمنځ د اړیکو او تفاهم اساسي وسیله ده او د ګډ هویت بنسټ جوړوي. کله چې مورنۍ ژبه تقویه شي، ټولنه پیاوړې کیږي. کله چې د یوې ټولنې خلک په یوه ژبه ګډه ژبه خبرې وکړي، ترمنځ یې باور، اړیکه او یووالی زیاتیږي. کله چې د یوې ټولنې خلک یو بل ښه درک کړي، شخړې کمیږي او همغږي زیاتیږي. ژبه د ګډ احساس او ګډ هویت سبب ګرځي. مورنۍ ژبې د ملت تاریخي تجربې، اتلولي او کلتوري ارزښتونه له یو نسل بل نسل ته لیږدوي چې دا ګډه حافظه ملي وحدت پیاوړی کوي. ټولو ژبو ته په درناوي، هر هیواد باید حتما یو ملي ژبه ولري چې په هغه ژبه د هغه هیواد هر وګړي مطلب ادا کړی شي. په اکثره هیوادونو کې د اکثریت ژبه ملي ژبه ده. هر هغه هیواد چې له مختلفو قومونو جوړ او څو ژبې پکې ویل کیږي، د ټولو خلکو مورنۍ ژبو ته باید درناوی وشي. په دغه احساس ملي ژبه چې ملي ضرورت دی باید تقویه شي. پښتو ژبه او د هغې د تقویه کولو ضرورت. په افغانستان کې د پښتو ژبې تقویه ډیره مهمه ده، ځکه دا ژبه د هیواد له سترو او تاریخي ژبو څخه ده. د هیواد د نفوس د اکثریت خلکو ژبه او د اړیکو، کلتور او ملت تشخص وسیله ده. دغه موضوع ته باید د ملي یووالي په چوکاټ کې وکتل شي. د پښتو ژبې تقویه د فرهنګي ساتنې، علمي پرمختګ او ملي هویت لپاره مهمه ده. پښتو له پخوا د افغانستان ملي او رسمي ژبه ده او د دولت، ادب او ولسي کلتور اوږد تاریخ لري. د دې ژبې پیاوړتیا د ملي فرهنګ پیاوړتیا ده. دري ژبه له نیکه مرغه په افغانستان کې ډیره پیاوړې ده. پښتنو پاچاهانو او عالمانو د تاریخ په اوږدو کې د دري ژبې په تقویه کې ډیر لوی کردار ادا کړی دی. دري ژبه چې پخوا په اناتولیا، مرکزي ایشیا او جنوبي ایشیا کې مسلطه ژبه وه، د افغاني امپراتوریو د کمزوري کېدو سره او هلته د بومي قومونو د تسلط په نتیجه کې یا د استعمار په نتیجه کې اوس په ټولو سیمو کې دري ژبه متروکه شوې ده. خو پښتنو دري ژبه په افغانستان کې په ډیر اهتمام او عزت ساتلې ده. پکار ده چې د فرهنګي توازن او ملي وحدت لپاره پښتو ژبې ته هم جدي توجه وشي. د دري ژبې وڅنګ ته د پښتو ژبې تقویه ملي مبرم ضرورت دی. پښتو ژبه څنګه تقویه شي؟ پوهنتون ته د شاملېدو دپاره د کانکور سوالونه نیم په پښتو وي، څو د پوهنتون متقاضیان مخکې له مخه پوه وي چې پښتو یې باید زده وي. په پوهنتون کې پښتانه استادان په پښتو درس ورکړي او په پښتو درسي مواد تهیه کړي. په جوماتونو او دیني مدرسو کې د فارسي ژبې څنګ ته د پښتو ادب او اخلاق کتابونه په درسي نصاب کې شامل شي. ښوونځیو، دیني مدرسو او پوهنتونونو لپاره معیاري درسي کتابونه په پښتو چمتو شي. ساینسي او تخنیکي اصطلاحات په معیاري پښتو شي. په تلویزیون، رادیو، میډیا او آنلاین رسنیو کې با کیفیته پښتو محتوا زیاته شي. د ډیجیټلي وسایلو او اپلیکیشنونو پښتو کول، د پښتو لیکوالانو او څېړونکو ملاتړ، د پښتو کتابونو چاپ ته لازمه توجه کول، د نورو ژبو د موجود بنسټونو په ساتلو سره د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره ځانګړي بنسټونه فعالول،
د ټولو هغو کتابونو پښتو ژباړول او چاپول چې مهمه نړیوالې جایزې ګټلې دي. په دولتي ادارو کې د مامورینو د تقرر په معیارونو کې د پښتو ژبې روان لیکل لوست شرط وګرځول شي. پښتو د ملي ژبې په حیث تقویه کول د افغانانو ترمنځ په هر سطح تفاهم ډیروي. د قومي، سیمه‌ییزو او ژبنیو توپیرونو ترمنځ د واټن کمولو سبب کیږي او ملي یووالی پیاوړی کوي. د ملي ژبې په حیث د پښتو ژبې په تقویه سره تعلیم اسانه، عام او ارزانه کیږي. په هیواد کې حقوقي نظام پیاوړی کیږي او د ادارو ترمنځ نظم او همغږي زیاتیږي. د ملي ژبې په تقویه سره اقتصادي پرمختګ میسر کیږي. هغه هیوادونه چې خپل ملي ژبه د علم، ټکنالوژي او صنعت ژبه ګرځولې ده کولای شي خپل په تولید کې نه دا چې تل پر نور ژبو تکوي. ملي ژبه په خارج کې د هیواد د وګړو هویت او د خپلوي احساس دی. که ملي ژبه کمزور سي بهرنۍ کلتوري اغیزې زیاتیږي. پیاوړې ملي ژبه د خپلواک فکر، ملي تفاهم او فرهنګي ثبات بنسټ دی. و نور ژبو ته د اهتمام او درناوي وڅنګ ته د ملي ژبې پښتو تقویه یوازې ژبنۍ مسله نه ده، بلکې د ملت د فرهنګ بقا، ملي یووالي، پرمختګ او عزت موضوع هم ده چې په ملي سطح جدي توجه باید ورته وشي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.